عزتمن مسلمانانو ورونو نن درلا یو داسې وظیفه در کوم ان شاء الله چې تاسو ټول مشکلات به ورسره ختم شي او تاسو جایز حاجتونه دا به ورسره پوره شي نو تر اخره پورې دا بیان واورئ په وظیفه باندې ځان پوه کړئ چې بیا دا نه وایي وی وظیفې کار اونکو وظایف زمونږ چې د کار ولې نه کوي ځکه چې مونږ په وظیفه باندې ځان پوه کړی نه او په غلطي طریقې سره شروع کو نو بیا وظیفه کار نه کوي عزتمن ورونو دا بیان دا وظیفه دا په مخ باندې خپل ورونو سره شیر کړي چې د هغه هم پیدا وشي عزتمن مسلمانانو ورونو تاسو د قیمتي وخت چې د زه خرابو منه دا ویډیو د الله د رضا لپاره لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ چې د هغه هم مشکلات ختم شي چې د هغه هم جایز حاجتونه دا پوره شي تاسو چې ماته دواګانې کوي او عزتمن ورونو راځو وظیفې طرف ته د وظیفې نه مخکې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد عدد ما في علمك وعدد ما تحب وترضى عزتمن مسلمانانو ورونو د وظیفې سره سره 15 وخت مونږ کول 15 وخت مونږ پابندۍ سره کول بیا تاسو ټول جایز حاجتونه دا به پوره شي مشکلات به ختم شي او وظایف به تاسو کار کوي وظیفه صدا وظیفه دا صلی الله علیه و آله وسلم دا درود شریف د عزتمن ورونو استاد به وایي چې دا به مونږ څومره وایو 1000 مرتبه هر ورځ وایي څومره پیری 1000 مرتبه او کله ډیر ویل شي نو ډیر وایي د سر بساسو ټول مشکلات ختم شي او تاسو خفګان تاسو ټینشن قسم په الله چې ختم شي ما چې ډیر خپل ورونو بایګان لا دا وظیفه ورکړه ما اکثر وایي میماله وظیفه راکړه زه ورته وایم تاسو دا درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم 1000 مرتبه ما چې یو ملګری ته ویل نو هغه ما ته ویل او مخکې ما سره چې پیسې نه به زه ډېر په ټینشن کوم او موسی صاحب زه خپل ملګرو نه بیا تاسو کوم وی الحمدلله او ما ته په دغه ټایم باندې وې نو په دې جیب کې یو روپۍ نشه خو الحمدلله زه خوشاله یم زما عزتمن ورونو ذکر کوم کې په مثال د ژوند دي نه ذکر کوم کې مثال د مړو ده ګوره یو کس به اثر ډېر زیات پیسې خو سکون خوشحالي به ورته بالکل نه زما عزتمن ورونو دا 1000 مرتبه شروع کړي ګوره په اودس کې هم ویل شي بي اودس هم ویل شي بغیر د اودس هم ویل شي ګوره یو خپل ترتیب درته خیم د سحر نماز نه پس 200 کې روایت د مسبخین نه پس 200 کې روایت مازیګر ماخام د ماسختن نه پس 200 کې زما عزتمن ورونو وګوره او ټایم ته هم نه لګي بل چې په اودس کې بچی تاسو دا وایي او 1000 مرتبه درود شریف کې سو کوي سبکیږي دا انسان به تر هغه پورې نه مري تر هغه پورې به مرګ ناراضي چې تر سو پورې په جنت کې خپل مقام نه لیدل زما عزتمن ورونو درود شریف ډېر پابندي کوي